یو قاري چې ډیر ظلم د خپل شاګرد سره کړی دی. دغه واقعیت چې په سوات کې مخې ته راغلی ده، قاري راپاڅېدلی دی او خپل 14 کلن شاګرد یې رانیولی دی، په وهلو یې وژلی دی چې هغه ماشوم د قرآن درس کوو د دغه قاري سره او هغه په دغه وهلو کې وفات شوی دی. داسې کمتره قاریان شته دی چې هغه ماشومانو سره دغه شانتې بد سلوک کوي او د دغه سلوک د وجې ډیر خلک خپل ماشومان مدرسو ته نه لیږي. دغه ماشوم سره چې ډیر ظلم شوی دی، حکومت له پکار دی چې دغه کم قاري دی، تصویر به تاسو ته ښکاریږي، دغه راونیسي او ښه سخته سزا ورله ورکړي. د داسې قاریانو د وجې نور عالمان قاریان هم بدنام شي. دغه واقعیه باندې ډیر زیات خپه یو چې دغه د 14 کالو ماشوم وفات شوی دی. الله دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او حکومت له پکار دی چې دغه ظالم قاري له سزا ورکړي. دغه تازه اپډیټ چې سره شریکول غوښتل، نور څه نوې معلومات مخې ته راځي به سره هم شریکو. ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل هم سبسکرایب کړئ.